چا د بل چا وښځې ته په غلط نظر وکتل د ده وښځې ته به خامخا په غلط نظر کتل کیږي. پر دې نبی علیه السلام قسم اخیستی دی که یو چا د چا وښځې و حرم ته لاس وغځوي ګناه یې وکړله د ده د ښځې سره به ګناه کیږي. پر دې نبی علیه السلام قسم اخیستی خلاصېدلی نشي. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې د دې حدیث شریف په تشریح کې فرمایي و یو زرګر و هغه زرګر ډېر عابد او نیک سړی و د هغه کوروالا هم ډېره عابده او نیکه وه ډېره دینداره ښځه وه. د کور دپاره یو مزدور نیولی و هغه مزدور به د کور سودا راوړل په دروازه کې به یې غږ وکړي چې سودا مې راوړې ده هغه د زرګر ښځې به راغلله پرده به یې وکړل هغه سودا به یې ویوړله مزدور به په خپل طرف لاړی. دا سلسله روانه وه. هغه مزدور ډېر دینداره و د دغه زرګر ښځه ډېره دینداره وه زرګر هم دینداره و. یو وخت داسې پیښه سول چې مزدور سودا راوړله اواز یې وکړي یوه ښځې ته د زرګر چې سودا مې راوړې ده. د زرګر ښځه چې کله دروازې ته راغلل غواړي چې سودا راواخلي چې لاس یې ور دباندې کړي لاس یې ور وایستي هغه مزدور دا ښځه تر لاس ونیوله د ګناه په نیت اراده و مطالبه د ګناه یې وکړل. ښځې نارې کړلې چې د خدای روی دی مه کوه خو خیر یو څه زورې ووالې اخر ښځې ځان خلاص کړي خو د ښځې لاس مزدور ونیوي په طریقه د ګناه او د شهوت. کله چې شپه سوله زرګر رالی ماښام کور ته ډوډۍ یې وخوړل فارغه سو ارام سو نو دې ښځې د زرګر و زرګر ته قرآن راواخیستی و خپل خاوند ته وویل چې زه ستاسو یوه پوښتنه کوم ته به پر دا قرآن زما سره قسم کوې چې ته به ما ته جواب صحیح راکوې. هغه صحیح د قسم یې وکړي ول ما ته صفا صفا حال ووایه تا نن په خپل دکان کې کومه غلطي کړې ده تا څه کړي دي چونکې هغه قسم کړی و هغه ورته وویل چې ما خو بل څه نه دي کړي البته یو ښځه راغلې وه ما ته د بنګړیو اډر راکړی و چې بنګړي را جوړ کړه هغه بنګړي ما ور جوړ کړي وه نن دا راغله بنګړي یې وړله نو د دې لاس ډېر ښایسته و هغه لاس یې ما په شهوت باندې په غلطي باندې په بد نیت باندې راونیوي لاس مې ځینې ونیوي خو هغې لاس راسه کش کړي بېرته مې پرېښول. نو کوروالا یې ورته وویل ول هلته تا په دکان کې غلطي وکړل دلته زما سره هغه عمل وسو. وایي چې کله سبا ورځ سوله مزدور راغی مزدور د دې بیبي څخه معافي غوښتله چې ما ته معافي وکړه ما څه غلطي وسول زه خو د دې شی کس نه یم بس پرون نه یم خبر چې څنګه پر ما باندې دا شیطان غلبه وکړه. د زرګر ښځې ورته وویله چې دا ستا غلطي نه وه دا زما د خاوند غلطي وه زما خاوند چې و بل چا ته لاس وغځوي د نبی علیه السلام قسم دی چې د ده و کور ته به لاس غځېږي نو ځکه زما سره دا